وعلیکم السلام. پهله خو زما طرف نه زما د پوره د چینل ټیم د طرف نه تاسو جشن ازادي مبارک شه. ډیره زیاته مننه. زه د خپل طرف نه د پاک چوز پارلیمنت د طرف نه تاسو د پوره ټیم ته او ټول پاکستان ته د جشن ازادي ډیره زیاته مبارکیانې. ثانک یو سو مچ. ډیره مننه. تاسو میسج په دې خوشاله موقع باندې ورکول غواړئ؟ د ټول ناول تاسو میډیا انتهایی مشکور یم چې تاسو دلته کې راغلی موږ ته هم ټایم راکو. څنګه تاسو ته پته ده چې د پاک پارلیمنت او زموږ چې کوم ماینورټي کمیونټي کې پی وه او کم تاجر برادرانو یو کامیاب ریلی وشوه د امارات هوټل د نمکمنډۍ نه تر جنا پارک پورې او بیا دلته کې کیک کټ شو د جشن ازادۍ په خوشحالۍ کې. زه په دې موقع باندې دا میسج ورکول غواړم چې پاکستان کې چې څوک هم دي که هغه سیک کمیونټي ده که هندو کمیونټي ده که کرسچن کمیونټي ده دا فولي آزاد دي. چاته هم دلته هېڅ مسله هم نشته دی. ایز ا یوت او ایز ا قوم په موږ باندې د ملک دا ریسپانسیبلیټي جوړېږي چې د دې ملک څه حقوق دي څه فرایض دي چې هغه موږ په ښه طریقې سره ادا کړو او د ملک په بقا د دې ملک په حفاظت باندې په کار باندې راشو. Thank you so much. Thanks for your time. Thanks for your message. ډیره مننه تاسو. ډیره شکریہ جی. تھینک یو جی. تھینک یو جی. وعلیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہله خو زما طرف نه تاسو ټول ورونو ته جشن ازادي مبارک جی. خیر مبارک خیر مبارک. دویمه دا ده چې د جشن ازادۍ مبارک په خوشحالۍ کې تاسو څه میسج ورکول غواړئ پاکستانیانو ته؟ زه خو ټول کتونکو ته د زړه د کومې نه جشن ازادي مبارکي وایم او خاص کر چې مسافر دي په دې چې دا مسافر اختر هم بار تیر شو لاکډاون هم بار تیر شو د کیمرو کې او د ویډیوګانو کې چې ګوري ډېر څه خفه کېږي خو زه خیر بار ډېر ورته مبارکي او زموږ دعاګانې ورسره دي بالکل دې نه خفه کېږي او دا یو جذبه ده 14 اګست په دې کې انسان او مغه جذبې چې کم په کمه جذبه کې پاکستان آزاد شوی نو هغې سره دا تازه کېږي او دې کال خو یې ډېره مزه وکړه امن دی پکې او خلک هم ډېر پرجوشه دي او ډېره مزه یې وکړه. ډیره مننه تاسو. ډیره وعلیکم السلام. بیٹا کوئی میسج دینا چاہتے ہیں جشن آزادی کے موقع پہ؟ جی بتا دیں. جشن آزادی مبارک کا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلا خو زما طرف نه جشن ازادي مبارک وروړه. ما طرف نه ټولو مرګرو د جشن ازادي مبارک شه. څنګه خوشاله وروړه؟ الحمدلله ډیر خوشاله یم. ډیر بالکل. دې باره کې څه میسج ورکې د پاکستانیانو ته؟ بس دا میسج دی چې دا کال ښه مناوئ ښه په خوشحالۍ دا کله هر وخت نه راځي. بالکل. او د مرګ او ژوند هم پته نه لګي. بالکل. او بس نور خپل وطن سره مینه. بالکل ډېر ښه مینه ساتي. بالکل ښکلې مینه. ډېره مننه تاسو. ډېره شکریہ. پاکستان زنده باد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہله خو زما طرف نه جشن ازادي تاسو د ماشومانو ته وړو ته مبارک شه. دې باره کې تاسو میسج ورکول غواړئ ټول پاکستانیانو ته؟ پاکستانیانو ته زما طرفه ټولو ته جشن ازادي مبارک شه او بس دغه زموږ میسج دی. خوشحالۍ ورځ ده بس ازادۍ ورځ ده راوتي او بس ماشومانو سره خوشحالي منځو. ډېره ښه خبره ده. بس دا خو ماشومان په دې خبرو ډېر زیات خوشحالېږي چې یاره دلته راشي او ماشاءالله که دا کیمرامین تاسو ته وښیي نو دې ماشومانو هر یو ماشوم په ځان باندې ډېره خواري کړې ده. د پیلني نه والې داسې چې راځئ نو وګورئ نو دا دوه ماشومان پکې نه ښکاري نو دا به هم لږ راښکاره کړي دا کیمرامین تاسو ته چې ډېر زیاته خواري شوې ده د ماشومانو په دې موقع باندې. ډېره مننه تاسو جي. ډېره شکریہ. ډېره مهرباني جي. ټوله مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د جشن ازادي مبارک شه زما طرف نه او باقي بیا تاسو څه میسج ورکول غواړئ پاکستانیانو ته؟ او جی زما له طرفه ټولو پاکستانیانو ته چې کوم ځای مسلمانان یې جشن ازادي مبارک شه. ډېره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءالله کپړې خو یې ډېر مزیدار جوړ کړي بچې. دا د لچا جوړې کړي دي؟ بابا. ښه نو ما پسې دوباره ویلی شي چې زه څنګه ووایم چې جشن ازادي مبارک. جشن ازادي مبارک. او دا چاته وي؟ ټول پاکستانیانو ته. ښه دا چاته وي؟ ټول پاکستانیانو ته. شاباس لوی شي بچې. ماشاءالله دا کیمرامین که تاسو وښئ نو د یو ماشوم چې دی ډېر زیاته خواري کړې ده په ځان باندې او ډېر خواږه ښکاري ډېر مزیدار ښکاري او واقعي ګلونه دي. دا واقعي ګلونه دي. یا ګلونه چې څه ته وایي که نه په دې بوټو کې خو به ګلونه وچي خو دا تازه ګلونه شته دی. ماشاءالله الله دې د بد نظر ساتي.
وعلیکم السلام. روز د جشن ازادۍ په خوشحالۍ کې سم میسج ورکول غواړي؟ ما یو ټول پاکستانیانو ته جشن ازادي مبارک وي او یو شعر یې ورته ډالي. جی وایې که نه؟ ما ورته ویل 14 اګست له به راځي او که نه، ما ورته ویل 14 اګست له به راځي او که نه، هغه د خندا نه شنه شوه ویلې زه خو افغانۍ یم. ماشاءالله ډېره مهرباني. पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान